سلامونه او نیکې هیلې. زه مسافر الله افغان ټیک په هیله خواستاس په چوپړ کې حاضر یم. راځه نن په دې خبرې وکړو چې څنګه کولی شو چې انټرنیټ خوندي استعمال کړو یا ترې نه استفاده وکړو. هغه ملګري کوم چې زموږ چینل ته نوي راغلي زموږ چینل دې سبسکرایب کړي او پاس له هغې د کوڼې تڼۍ کېږي. خبره د انټرنیټ کوو. نن سبا هر څوک د انټرنیټ سره آشنا دی، خو ځینې بیا داسې دي چې هغه د انټرنیټ سره دومره آشنا نه دي، یعنې په انټرنیټ باندې نوي راغلي دي او هر څه چې په انټرنیټ کې ویني بس شیر کوي او خپل نورو ملګرو سره هم شریکوي. نو داسې عمل کول ښه نه دی. نو کله چې هغوی دا کارونه کوي نو بعضې پکې داسې لینکونه وي چې هغه لینکونه هارمفول وي، یعنې فیک وي او یا وایرسي وي، خو هغه ترې خبر نه وي. نو بیا د هغې څو اکاونټ بلاک شي او یا جیمیل هیک شي یا فیسبوک هیک شي. نو په دې واسطه باندې نو دا ویډیو د ډېرو د نوو خلکو لپاره ده کوم چې د انټرنیټ سره ډېر آشنایي نه لري. نو ځینې داسې خلک دي کوم چې هر وخت دا خبره کوي چې یار زمونږ فیسبوک اکاونټ به څوک هیک کړي، زمونږ جیمیل اکاونټ به څوک هیک کړي. نو موږ ته ضرورت نشته دی چې دې باندې موږ غټ پاسورډ یې لګو او یا قوي پاسورډ یې لګو. نو فقط هغې څه داسې کړي وي چې خپل د کور نوم یې لیکلی وي یا پکې خپل نوم لیکلی وي، د خپل د استاد نوم لیکلی وي یا د کور داسې د ګران څیز نوم یې پکې ورکړی وي. نو داسې نومونه ورکولو سره د ستاسو اکاونټ سکیور نه پاتې کیږي. نو ستاسو اکاونټ خوندي ساتلو لپاره تاسو ته باید پکار دی چې ښه پاسورډ استعمال کړئ. یو پاسورډ خپل هر یو اکاونټ کې مې استفاده کوي. مثال په ډول که چیرې ستاسو پاسورډ د جیمیل پاسورډ وي نو هغه تاسو فیسبوک کې مې استعمالوئ، خو تاسو داسې کولی شئ که چیرې ستاسو پاسورډ احمد وي جیمیل کې مثال په ډول، نو تاسو هغه غواړئ دا پاسورډ په فیسبوک کې لګوئ نو احمد سره په پای کې تاسو اف ولیکئ. داسې یو مثال مې تاسو ته درکو. نو بعضې خلک داسې دي چې هغه هر وخت دا خبره کوي چې څه مړه هر وخت د هر یو څه ته د خپل پاسورډ یې ورکړی دی. نو پاسورډ سیکیورټي لپاره دی، دا همدې لپاره جوړ شوي دي چې تاسو خپل ډیوایسونو ته خپل هر یو څیز ته پاسورډ ورکړئ. ولې ورکړئ؟ که چیرې خدای نخواسته هغه ستاسو څخه ورک شي یا بل څوک یې ترلاسه کړي نو ستاسو دا ډیټا به محفوظه نه وي، ستاسو کالز به محفوظ نه وي، هغه تاسو چې چا سره خبرې کړي دي هغه ریکارډینګ به محفوظه پاتې نه شي، تاسو چې کوم عکسونه اخیستي دي هغه به محفوظه پاتې نه شي. نو دې لپاره تاسو د سکیورټي حتما چیک کوئ. بل کله چې موږ کوم اپلیکیشن انسټالو پلی سټور څخه یا د نور ویب سایټ څخه، نو اول خو دا دی چې تاسو بالکل بدون د پلی سټور څخه یو ویب سایټ څخه هم مه کوئ چې استفاده ترې نه وکړئ انسټالیشن د اپ. که چیرې تاسو دا کار کوئ نو اول هغه چک کړئ آیا دا خو وایرس نه دی. نو چک کول نه وروسته نو بیا تاسو کولی شئ چې هغه اپلیکیشن راښکته کړئ. خو تر ټولو غوره او خوندي او سکیور چې کوم ځای دی هغه ځای نه تاسو خپل اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، نو هغه دی ګوګل پلی سټور. نو کله چې تاسو پلی سټور څخه دغه اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ نو دې کې هم تاسو یو څو آپشن دي هغه باید آن وساتئ. اول سیټینګ چې لاړ شئ تاسو نو دلته پلی پروټیکټ لیکلی دی، نو دغه پلی پروټیکټ کې دا آپشن دواړه دا تاسو آن وساتئ. پس نه هغې بیا دلته سیټینګ ته چې بیرته بیا راشئ نو بیا سیټینګ ته تاسو چې لاړ شئ دې ځای کې تاسو لږې پروټیکټ مای اپډیټس دا دې لپاره دی که چیرې داسې یو اپلیکیشن چې کوم هغه وایرس وي یا ستاسو ډیټا کاپي کوي او یا ستاسو موبایل ته نقصان رسوي نو دغسې آپشن دغه لپاره دا استعمالیږي. نو بل دا خبره مې کوله چې همیش خپل اپډیټ ساتئ، سافټویر یې اپډیټ ساتئ. که چیرې تاسو کمپیوټر استعمالوئ، لیپټاپ استعمالوئ، ټیبلیټ استعمالوئ نو خپل او ایس اپډیټ ساتئ. اپډیټ دې لپاره دا ده چې هر وخت کې په میش کې په اونۍ کې په هر یو سیسټم کې ولنریبلیټي پیدا کیږي، یعنی په هغې کې بګز پیدا کیږي، هغې کې مشکلات راځي. نو په دې خاطر باندې تاسو کولی شئ چې دا خپل سافټویر همیش اپډیټ ساتئ. کله چې تاسو هغه اپډیټ کوئ نو هغه چې کوم پکې هغه غلطي چې پکې راغلي یا پکې نیمګړتیاوې راغلي نو هغه اپډیټ کولو سره هغه مشکل هغې کې حل شي. نو که ځان غواړئ خوندي وساتئ نو همیش اپډیټ اوسئ، همیش خپل سافټویر اپډیټ وساتئ، خپل او ایس اپډیټ وساتئ. نو په دې
باندې به ستاسو ډیر زیات مشکلات به ستاسو کم شي. که چیرې دا ویډیو هم خوښه شوي وي نو دا ویډیو خپل نورو ملګرو سره هم شریک کړئ تر څو هغه ملګري هم ترېنه استفاده وکړي.